वालेकुम ګرانو مینوالو لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی ویم عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي د بونیر سره تعلق لرونکي یو د ګل په شانتې معشوم د شپږو چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو دا یې ولې قتل کو او د مور او د پلار د قاتلانو باره کې مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی د بونیر سره تعلق لرونکي د شپږو کالو معشوم چې ډېر د ګل په شانتې دی او فرشته دی په هېڅ باندې هم نه پوهېږي چا د ظالمانو چې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو د مور د میډیا سره خبرې کولې او دا خبره وکړه چې زما د زوی د چا سره څه قسمه د انجام نه وه دا خو یو فرشته وه نو د سره دومره ظلم ولې وشو چې زما زوی ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو آیا موږ خو د چا سره هېڅ قسمه ظلم او زیاتۍ نه ده کړې دا دومره ظلم او زیاتۍ زموږ سره ولې کېږي او دا یو په چیغو چیغو جړل او دا خبرې کوله چې زما حکومت او پولیس ته دا درخواست دی چې زما قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي او هغوی ته دې د سخت نه سخته سزا ورکړلی شي ځکه چې زما باندې قیامت راوغورځولو زما د ګل په شانتې یو ښایسته زوی و چې وړې وړې خبرې به کولې هغه چا ظالمانو ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو نو آیا دا دومره ظلم او زیاتۍ زما سره ولې وشو مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه شکریه